دا قسم والا تصویرونه به تاسو ځان دپاره څنګه جوړوئ، یعنې د اختر مبارکۍ والا دا قسم له تصویرونو به تاسو ځان دپاره څنګه جوړوئ او په دې کې به تاسو خپل تصویر څنګه راولئ، خپل تصویر به پکې څنګه ایډ کوئ، نو اوس تاسو بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. که تاسو ځان دپاره دغه شان تصویرونه جوړول غواړئ، هغه هم د خپل تصویر والی، یعنې بیا پکې تاسو خپل تصویر هم ایډ کول غواړئ، نو اوس تاسو بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. دغه لپاره اسانه طریقه در ښایم چې څنګه به تاسو دغه قسم نه د اختر مبارکۍ والا تصویرونه جوړوئ چې ډېر زیات ښایسته او مزهناک ښکاري، او بل تاسو به پکې خپل تصویر څنګه راولئ نو ټوله طریقه در ښایم. خو د دغه نه مخکې دا ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه زده کوم. د ټولو نه اول ما تاسو د دې ویډیو په کمنټ کې لینک هم درکړی دی، تاسو په دغه لینک هم کلیک کولی شئ او که لینک د سرکار نه کړي نو په خپل موبایل کې به ګوګل لواړئ او په سرچ کې به ولیکئ APKZS سرچ پکې د اولنۍ سایټ پر واخلئ، دا یو په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کړئ، دغه شانتې بینګ به په سرچ کې ولیکئ او سرچ به یې کوئ. دا تصویر به واخلئ، په دې به کلیک کوئ، ښکته به راشئ. دلته ما تاسو ته دا پرامپټ درکړي، صحیح شو، دا 3-4 پرامپټ دي. په دې کې تاسو د اختر مبارکۍ دپاره مختلف تصویرونه جوړولی شئ. په دې کې چې تاسو په کوم یو پرامپټ باندې تصویر جوړول غواړئ نو به تاسو کاپي کوئ. دغه شانتې دا یو پرامپټ شو، دا ما کاپي کو، دغه شانتې به یې کاپي کوئ، بیا به ښکته راشئ. دلته به تاسو په دې ډاونلوډ اپ اپشن کلیک واخلئ. دلته به تاسو په یو جیمیل سره لاګین شئ، صحیح شو، په یو جیمیل سره به اکاونټ جوړ کړئ. دلته به لاګین شئ، الریډي که ستاسو اکاونټ وي نو ساین ان به شئ او دلته به تاسو دغه پرامپټ چې دی دا به پیسټ کړئ. چې څنګه هم پیسټ کړئ، دلته اوس که تاسو پکې نیم دا چینج کول غواړئ نو تاسو پکې خپل نیم چینج کولی شئ. د ایزینۍ دا نیم دی نو دلته به خپل نیم ورکئ. دغه شان دی که تاسو پکې دلته کلر ملر دا چینج کول غواړئ نو پکې هم تاسو چینج کولی شئ، هر څه چې وي هر څه پکې تاسو چینج کولی شئ. صحیح ده، بیا به تاسو په دې کریټ کلیک واخلئ. د لږ انتظار کولو نه پس به تاسو سره دغه شان تصویرونه تیار شي. دا تاسو کتلی شئ په دې کې چې ستاسو کوم خوښ شي او ډاونلوډ کول یې غواړئ په هغې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې ډاونلوډ بټن کلیک کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. اوس چې څنګه هم ډاونلوډ کړو، اوس به پکې تاسو خپل تصویر څنګه لګوئ نو واپس به شئ. اوس دلته ملګرو د ډاونلوډ اپشن سره لاندې یو اپشن دی پیج سویپ، تاسو به څه وکئ، په دې پیج سویپ په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړئ دا پیج به ګلاب شي. دلته به تاسو په دې اولني اپلوډ ایمیج کلیک کړئ او هغه تصویر به اپلوډ کړئ کوم چې تاسو ډاونلوډ کړی وي، کوم چې تاسو جوړ کړی وي. اوس دلته دې اپشن کې به تاسو خپل تصویر ورکوئ. تاسو په دې تصویر کې کوم تصویر راوستل غواړئ هغه به تاسو دلته اپلوډ کړئ. چې کله هم تاسو خپل تصویر اپلوډ کړئ په دې سویپ په بیا کلیک واخلئ په دې اپشن. دلته به لږ انتظار وکئ. دا اوس تاسو کتلی شئ تصویر به تاسو سره تیار شي. بیا په دې ډاونلوډ بټن کلیک کړئ او دا تصویر خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. دا اوس تاسو کتلی شئ مخ پکې چینج کړی شو او دغه تصویر دی نور.